بیا هم ښه راغلاست. ښاغلی هوتک ستاسو ځواب په دې اړه اورو چې واقعا څه روان دي دواړو هېوادونو کې د مور او میرې چلن کېږي که یوازې په پاکستان کې؟ جناب صافی صاحب د پښتون تاریخ، د پښتون حیثیت، د پښتون وقار، د پښتون جغرافیه، د پښتون غرور، د پښتون عنعنات، د پښتون امپراتوریانې، د پښتون ښکېلاک، د پښتون ازادي، د پښتون هغه افتخارات او په سلګونه داسې نور څه دا د نړیوالو او خاصتا د هغو متعصبو او بدخویو هغه رټل سویو او یا ځغلول سویو خلکو لپاره د تحمل وړ نه دي. دا په ټوله کې مې خبره وکړه، نه د پارسیانو لپاره، نه د هند لپاره، نه د انګریزانو لپاره، نه د روسانو لپاره، نه د دغې خاورې او د دغې جغرافیې د هغو چا لپاره چې هغه په دې ځای کې د خپلې آینده لپاره خپل شوم اهداف لري. دا د دې لپاره زغملو وړ دي. تاسو ته بهتره معلومه ده په تاریخ کې میرویس نیکه پښتنو احمدشاه ابدالي چې امپراتوریانې یې درلودلې، په دغه سیمو باندې حکومتونه کړي وو، د هغو مشاهر له دغه ټولو کې تلو څخه شامل خلک وو. دغه لوی او غټه لمن چې پکې ټول قومونه شامل وو، دا د دې وو امپراتورانې او د دوی هغه ځواک چې د دوی په وړاندې باندې درلوده، دا هېڅکله هم دوی له یاده نشي ویستلی چې د دوی ښکېلاک و، د دوی جبر و، د دوی ظلم ته یې د پای ټکی کېښوده، هغه هم دا پښتانه وو. یعنې دواړو طرف ته پښتنو ظلم روان دی؟ دواړو خواو ته د پښتنو باندې ظلم روان دی. لامل یې عاملونه یې ما مخکې اشاره ورته وکړله چې دا چاته د تاریخي لاملونه تاریخي عاملونه موجود دي او په آینده کې د آیندې لپاره راځم په دې باندې خبره کوم. کله چې په دغه یو لوی او ژور حقیقي او له مظلوم ملت او یا قهرمان ملت په اصل کې چې دوی یو تاریخ ساز ملت و، د دې د نړولو لپاره چې کوم یوه دسیسه یا پیلامه په لاره واچول سوله، نو په دې جغرافیه کې په لومړي ځل کې د قومونو او یا د هغو نهادونو چې دوی جوړښتونه ورته ویلي او د هغوی ټولنه په هغو استواره وه، لکه خیل چې په پښتنو کې یادوو، دا پلانی خیل ده او هغه پلانی خیل ده، د دې د نړولو په خاطر باندې یوه لویه دسیسه په لاره واچوه. دا یې ونړول. موږ اوس د ښکیل او یا د خیل او یا د قوم په نامه باندې یوه داسې ستن او یا داسې تړونونه لکه پخوا مو چې درلودل چې د قوم ملک به غږ وکړه، بیا به تر اخره پایه پورې هغه خبره د یوه داسې چا په توګه باندې بدرګه کېدله چې تر اخر سلګۍ پورې به یې د هغه جوړښت ته د آخري د یو موټیتوب او د وحدت یوه نیغه توره په لاس ورکوله. دا یې ونړول سول. دا د دغه ښکېلاک، دا د دغو اغیارو، دا د هغه چا چې له دغې جغرافیې نه تنبول سوي وو، په شا تښتېدلي وو او یو وارې بیا د دوی ارزښتونو، معدنونو او بالاخره د دغه ستراتیژیک موقعیت نه د ګټې په اخیستو په خاطر باندې د لوی ټبر په منځ کې د دغې دسیسې په لاره اچول چې د دوی ارزښتونه او جوړښتونه له منځه یوسي، یوه دسیسه په لاره واچول شوله. یعنې اوس هم پښتانه پردیو ته یا هغه کسان چې په افغانستان د یرغل توره په لاس ګرځوي یا غواړي چې په افغانستان برید وکړي، پښتانه ورته خنډ دی؟ دا یو تاریخ ثابته کړې موضوع ده. پښتون هغه ټبر ده چې د دغې خاورې مالک ځان بولي، په دواړو خواو کې مالک ځان بولي. داسې د یوې دسیسې د یو جبر له خوا نه دوی په نیمه خپلواکه په شکل باندې تر دې اوسه پورې دوی ساتل سوي وو. دا یو غفلت و چې تپل سوی و په دې خلکو باندې، که دا ډیورند دا پښتانه نه د هغې خوا مني نه د دې خوا مني، دا یو غفلت و چې تر اوسه یې د دې په مقابله کې د منظور پښتون په شکل باندې ناره نه وه راپورته کړې. د دغو ښکېلاکونو، د دغو جبرونو، د دغې جغرافیې او د دغه ستراتیژیک موقعیت نه د استفادې لپاره نړیوالو هر کله له دې ځای نه استفاده کړې ده. روسانو ګرمو اوبو ته له همدې سیمې نه د تېرېدلو هوډ ونه درلوده، همدغې سیمې مقابله ونه کړه، لکه مخکې مې اشاره ورته وکړله. انګریزان په همدغه سیمه کې مات نه سول. نو تا کله ولیدل چې له پامیر کې مات سوي یا له سالنګونو نه هغې خواته په دې ځای کې د دوی مقابله وشي؟ تاسو ورته اشاره وکړه د منظور پښتین حرکت واقعا د پاکستان حکومت یا هغه استخبارات په نړیواله سطحه نوم لري. واقعا دغه حرکت چې خودجوش حرکت دی او غواړي چې د پښتنو هغه حقونه اقلا د حکومتونو لخوا ومنل شي، واقعا دغه حرکت څخه به پاکستان یا پاکستاني حکومت یا هغه استخبارات د دوی خپل په ګټه استفاده ونه کړي؟ زه بدبختانه وایم چې موږ د سیاسي درایاتو، علمي درایاتو په همدغه رقم باندې سیستماتیک درایت
په خلکو کې د وحدت د خلکو کې د یووالي او په هغو باندې لکه دا اوس دا زه ته په پښتو باندې خبره سره کوو او تاسو سره دا سوال مطرح کېږي چې منظور پښتون نه به په دغه ځای کې سیاسي استفاده وکړی شي که به ونه سي کړی شي. دا عامل یې همدغه ده چې زموږ په جوړښتونو زموږ په وحدت کې زموږ په هغه اساسي بنیادي ارزښتونو کې دغومره یوه خلا را پیدا شوې ده چې موږ په یو خپل پښتون په یو خپل ورور باندې چې هغه د موږ د دفاع په خاطر باندې په پښې بلتلې باندې د موږ د نارې د اوچتولو لپاره یا د هغه ټبر لپاره چې بر ناحقه وژل کېږي بندي کېږي د جیلونو شاته اچول کېږي د هغې د نارې د پورته کولو په خاطر باندې غږ پورته کوو موږ لا هم د اعتبار وړ ارزښت نه ورکوو. داسې که جغرافیې سره بیل کړي یو نه مو دین سره جدا ده نه مو آیین سره جدا ده نه مو ژبه سره جدا ده نه مو عنعنات سره جدا دي او نه مو هم هغه ورورګلوي چې د یو ټبر کې وو او په موږ باندې تحمیل شوي هغه سره جلا ده. نو په دغه ټولو بنیادونو سره د ما په تمامه معنا باندې که د دغې تورې ورځې لکه دا نن ورځې په افغانانو باندې یا په پښتنو باندې راغلی ده چې هغه د دغې ناوړې پایلې انتظار دی باید پښتانه وباسي او د دې لپاره د پاکستان هم په دې باندې وپوهېږي چې د پښتنو او د پښتنو د ځپلو او د پښتنو لپاره هغه نقطې لکه تاسې چې پخوا ورته په نظر کې نیولې وې چې نیمه مختاره جغرافیه دې په لاس کې ورکړې وي اختیار کې ورکړې و نن دې تیری پې کړی ده د افغانستان ارزښت هم پکې قایل نه یې د هغه تړون ته هم پکې قایل نه یې چې امضا دې پکې کړې وه او یا د ترجیح سره د مخامل د نقطو چیني ورسره وکړل او توافق دې پې کړی دغه ته هم ورباندې قایل نه یې. نو په همدغه اساس باندې به دغه ولس دغه پښتون که لر ده او که بر ده دا به یو وارې بیا د خپل جوړښتونو پوښتنه بیرته له همدغو ټولنو نه وکړي چې اوس په دې منطقه کې ډېره مننه ښاغلی هوتک. ښاغلی سفیر چې خپرونه بله خوا لاړ نه شي موضوع د وروستی سفر د افغان هیات پاکستان ته واقعا د تیر په څیر به بې لاسته راوړنه وي که واقعا یو لاسته راوړنه به ولري او هغه څه چې دوی د سولې د خبرو یادونه هم پکې شوې ده نور سیاسي کشمکشونو په سر خبرې هم دي اقتصادي درآمدونو یا تګ راتګ پر سر خبرې هم دي او نور د افغانستان د پاکستان د سیاسي مسایلو په سر هم خبرې سر ټکي کېدای شي اوسیږي. او بل دا څومره تاسو مهم بولئ دغه د وروستی سفر دی کې څو مشران او د څو قواو مشران چې واقعا د یو حکومت همغه سر مشران تللي دي هغه هیواد کې هغه هیواد سیاسي مشرانو سره او نظامي مشرانو سره ناسته ولاړه لري واقعا دا وروستي بحثونه به افغانستان ته ګټور تمام شي که بیا به هم د تیر په څیر هسې یو سفر وي چې بیا به لاسته راوړنه هېڅ وي؟ زه خو دا وایم جناب چې دغه کم پلاو یې تللی دی او په دې کې ټول رؤسا دي مشران دي د یو حکومت او د یو نظام پیاوړي اشخاص. موږ او تاسې د دې نه وړاندې هم تجربه لرو. د افغانستان رئیس جمهور تللی دی خپله ډاکټر صاحب اجرایه رئیس داسې ډېر نور مشران هلته تللي دي ښاغلی کرزی تللی و. پاکستان کله هم کومه ژمنه چې کړې ده کوم تعهد چې کړی دی کومې خبرې چې کړي دي همیشه د دې سفرونو د دغسې پلاو د ناستې نه وروسته د مذاکراتو نه وروسته یوه خبره ډېره تکراریږي د پاکستان د مشرانو په خوله باندې چې یو باثباته افغانستان دا د پاکستان په ګټه باندې دی. تاسې باندې قریب دا خبره وګورئ چې بیا به هم تکرار شي. که چېرته دغې خبرو ګټه لرلی دوی به ګټې راوړي. کم سفارتونو چې دستور ورکړی دی کم سفارتونو چې لیږلي دي د هغې دپاره به ګټې راوړي. زه فکر نه کوم چې دغه ناستې د افغانستان دپاره زموږ د ملي منافعو دپاره زموږ د خپلواکۍ دپاره زموږ د استقلال دپاره زموږ د اقتصادي مسایلو دپاره د زیربناو دپاره او خصوصا د هغې لوی معضلې دپاره چې هغه سوله ده هغه دې وطن کې امنیت دی تللي افغانان دي خو د پردو د موخو دپاره همداسې د هغې دپاره او د افغانستان د خلکو دپاره د پردو موخې ښاغلی څه بولئ په دې سفر کې دلته ډېرې زیاتې دي. کله هم چې یو څوک یو پلاوی لیږي نو هغې خپل په یو وخت کې د پښتون ژغورنې غورځنګ را پاڅېدل بیا د آزاد قبایل په پاکستان کې شاملول بیا د دغه منطقو ته دغه اراده کول چې یاره دوی د خپل فوج او پولیسان ولیږي او دا منطقي قبایل دې ختم کړي او هلته کوم د سلا ډیپوګان چې دي هغې دې دغه یو زه تاسو ته حنیف صاحب دغه حکم چې څنګه چې جناب هوتک صاحب ورته اشاره وکړله 15-30 کاله چې یو قوم هغه دوی په جنګ کې ساتلی دی
په جنګ کې ساتلی دی، د سلا سره اشنا کړی، هغوی ته کله هم قلم په لاس نه دی ورکړی. هغه قوم نه دي نور څنګه د قلم او دغه تمه لرلی شي؟ نو دې کې شک نشته دی چې هغه کوم ګټې چې د دې پکې دي، امریکا عنقریب باید دنیا ته جواب ووایي، خپل سنا ته جواب ووایي، خپل قوم ته جواب ووایي. د دغې جوابونو د پیدا کولو دپاره دوی غواړي چې فاټا ته یا آزادو قبایلو ته دا به هم یو لاسته راوړنه ګڼي چې موږ دغه کار دا به د امریکا لاسته راوړنه وي، دا به خپل د ملت ته امریکا اصلا به امریکا لاسته راوړنه وي. ډېره مننه. ښاغلی هوتک، لنډه که په لنډه توګه راته ځواب راکوئ، یو څه چې ښاغلي سفیر ورته اشاره وکړه، هر کله چې په افغانستان یا په دې خاوره پردیو یرغل کړی، د افغانستان نقشو کې ډېر تغیرات راغلي دي. په هر وخت کې د افغانستان سیمه د تاریخي لحاظه او د جغرافیې لحاظه که موږ وګورو، هر هېواد چې هلته یرغل کړی، هغه مرزونو تغییر کړی او د پردیو په ګټه تمامه شوې ده، نقشو کې تغییر راغلی. د انګلستان هغه تاسو یادونه وکړه د انګریزانو راتګ، بیا د ځای کې د افغانستان د ډېرو برخو تل خپله د امریکا راتګ به څومره افغانستان ته د دې تر څنګ چې دا دومره وخت کې موږ په دواړو خواو کې طالب هم افغان او دلته هم افغانان په چاودنو کې وژل کېږي او اردو هم افغانان. غیر د دې نه چې موږ دومره زیانونه ولیدل، نور به موږ څومره په جغرافیایي لحاظ زیان وګورو؟ ستاسو زه صافی صاحب د تا له خبرو سره ډېر موافق یم. کله چې انګریزانو دلته خپله سلطه واچوله، موږ جغرافیه له لاسه ورکړه. کله چې روسانو دلته سلطه واچوله، موږ نظام له لاسه ورکړه، موږ قوت له لاسه ورکړه، موږ حکومتداري له لاسه ورکړله، موږ بر هم له لاسه ورکړه، عزت هم له لاسه ورکړه، یعنې هغه ثبات هم له لاسه ورکړله، وطنونه هم له لاسه ورکړله، بالاخره هغه ژوند و هغه حریت هم له لاسه ورکړه. کله چې امریکایانو په دې ځای باندې سلطه کړې ده، موږ تقریبا خپل دین د نیزې په سر کې ورکړی دی. د موږ دین اوس د غرونو سرو ته ختلی دی، د موږ پیشوا اوس ځغلول کېږي، د موږ عزت له پښو نه لاندې سوی دی، د موږ په کورونو او په حریمونو باندې تیری سوی دی، د موږ هېڅ نه وداعیه د یو مظلوم په توګه باندې څوک نه راسره مني، د موږ په تمامه معنا باندې په جغرافیه باندې له هر طریقه په هر شکل باندې که دوی د موږ لپاره د نجات یو څلی لیکلی دی، دا څلی موږ یو وارې پخوا هم تجربه کړی و چې کور و کالي ډوډۍ و. دا ځل هم موږ دغه دیموکراسي موږ له خپل اصلي مسیر نه چې خدای پاک ورته پیدا کړي وي له هغه نه منحرفه وي، له هغه څه نه چې موږ په دغه ټولنه کې ډېر سخت ارزښت ورته درلوده او د مبارکو وینو په بدله کې ساتل سوی و او یو عزت و د موږ لپاره چې هغه دین د موږ و، د موږ پیشوایانو، د موږ امامانو، د مختلفو دسیسو په چوکاټ کې. دا دین یوازې دا رقم هم نه ده چې زه په یو طرف باندې دا خبره زه له تاسو سره ومنم چې آیا دلته عالم نشته، د دې لپاره تجویز موجود نه ده. د موږ د دې خاورې د دغې جغرافیې لپاره د امریکایانو دسیسه دا اوسنۍ نه ده چې دا 14 کاله یې دلته تېره کړې ده. د موږ د فرهنګ او د موږ د هغې دیانت او د موږ د افراطیت ته د غځولو په خاطر باندې ګورئ، زه یو اصل تاسو ته وایم په شرعي لحاظ باندې خدای پاک د یو مقصود ته رسولو په خاطر باندې دوه لارې پیدا کړي دي چې یو موصل للمقصود ده چې مخامخ سیده ورځي، او دا خدای پاک دغه درجه ډېره کمو خلکو ته ورکړې ده. یو هغه ده چې اعلی ما یوصل للمطلوب ده، په هغه طریقه باندې ورځي چې هغه د یو بل شی سبب کېږي چې مقصود ته سړی ورسېږي. د موږ د دین زده کړه، د موږ دیني علما، د موږ دا ټول هغه کسان په جای د دې باندې چې موږ هغه کسان ډېر دیکتیکو دین ته راوګرځوو چې هغه اعلی ما یوصل للمطلوب دي، هغه مطلوب ته په شکل احسن سره رسېدلی نه شي، خپله هادي نه وي چې هلته تللی وي. هغه خلک مو پرېښودل، هغه کس هم راونیول چې هغه موصل للمطلوب و، هغه هم تقریبا د افراط طرف ته بوتلل، او دا زمینه ورته په همدغه پاکستان کې ورته مساعده سوله. په هغه ځای کې په زرګونو مدرسې ورته جوړې سولې، له سیاسته لرې سولې، نظامه لرې سوله. دا اوس هم حال په دغه شکل کم دی ځکه چې د برنامې وخت ختم شو او ستاسو خبرې پاتې شوې. ښاغلی مفتي بلال سفیر له تاسو په مننه چې راغلی په بحث کې ګډون وکړ، او ښاغلی روح الله هوتک له تاسو په مننه چې راغلی په بحث کې ګډون وکړ. د جهان نړیوال راډیو ټلویزیون درنو معززو لیدونکو له تاسو هم په مننه چې بحث مو تر اخره وکړ. بریا مو غواړم، خوشحاله سوکاله سرلوړي او ودان اوسئ د خپلواکۍ او د افغانانو د عزت او یووالي په هیله. الله مل شه.